बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बायोलॉजी क्लास सेकंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 दे अपने के यो टॉपिक को प्लेसेंटेशन چې د څه ته ویل کیږي اول د ډیفینیشن باندې چې ځان پوهه the process of development of the placenta and attachment of the fetus to the uterus during pregnancy ګوره کله چې پریګننسي وشي یعنی ماشوم د مور په خېټه چې کله جوړیږي نو د مور په خېټه کې بچیدانه نو په دغه بچیدانه کې چې د ټول نه د نننې کمليري مونږ چې وتا انډومیټریوم وایو په هغه باندې پرټلایز ایگ یا پرټلایز زایګوټ چې دی هغه ځان اٹیچ کی نو کله چې د اتو هفتو پورې کم ډیولپمنٹ کیږي نو دغه ته مونږ ایمبریو وایو کم زایګوټ چې د بچیدانې د نننی لیر سره اٹیچ وي او د کمینو چې ماشوم جوړیږي خو چې کله نهمه هفته شروع شي او د ماشوم چې دی د رو جوړیږي نو د نهمه هفته نه بعد د بیا مونږه پیټس وایو نو په بچیدانه کې یو ارګنی چې هغه ته مونږ وایو پلیسنټا نو دغه پلیسنټا په ذریعہ باندې د ماشوم ته کم چې لویږي د خوراک وغیرہ د سيزونه چې دی میلاویږي نو چې کله د ماشوم د بچیدانې د نننی لیر ته چې دی اٹیچ شي او پلیسنټا ورته نیوټرنز وغیرہ دا سيزونه چې دی ورکي نو دې ته ویل کېږي پلیسنټیشن د پروسس اف ډیولپمنٹ اف د پلیسنټا اصل کې شیشه دا یو ارګن دی دا بچیدانی خواته چې دی موجود وي ان اٹیچمنٹ اف د فیټس یعنی کم ماشوم چې لویږي هغه لپاره موږ پیټس استعمالو نو پلیسنټا اٹیچ ستا د پیټس تا ټو د یوټیرس په بچیدانه کې ډیورینګ پریګننسي د پریګننسي په دوران کې د پکچر ته تاسو وینئ یو ماشوم دی او پلیسنټا پکې تاسو وینئ دغه ارګن چې دی بچیدانه کې موجود دی نو دغه په ذریعہ باندې د ماشوم ته خوراک راځي خو د پلیسنټا نه چې ماشوم ته خوراک راځي یا د مور د وینې نو ته اکسیجن راځي نو د پلیسنټا او دغه ماشوم په منځ کې دا پایپ چې تاسو یې د امبلیکل کارډ وای مونږ یو د نوم وایو نو چې کله ماشوم پیدا شي مونږ ته نوم پرې کوو نو دغه ته امبلیکل کارډ وای دغه مزید نوري خبرې څه دي ځم په وکي چې پلیسنټا کنیکټس developing fetus to the uterine wall پلیسنټا دا چل کوي چې کم ماشوم لویږي نو هغه د بچیدانی چې کم د نننې کم لیر دی هغه ته سکی اٹیچ کوي او دغه پلیسنټا د ماشوم لا یعنی دغه پیټس له سور کوي الو نیوټرینټس اپټیک خوراک ول ور کوي ځکه چې ماشوم لویږي نو د دنه د مور په خېټه کې د نیوټرینټس د غذا ضرورت دی ویسټ الیمینیشن هغه سيزونه چې کم ګندګي جوړي هغه لرکي اینڈ ګیس ایکسچینج وای مدر بلډ سپلای او اکسیجن وته راوړي خو اکسیجن وته د کم ځای نه راوړي اکسیجن ورته د مور د وینې نه چې دی هغه راوړي نو ګوره سول راوړي یو پلیسنټا دا چل کوي چې دا یوټیراین ته چې دی اٹیچ کوي بچیدانې چې کم د نننې کموال هغه ته اٹیچ کوي خوراک ول ور کوي ګندګي تی لر کوي او ګیس چې دی هغه راوړي د مور د بلډ نه نو سه کوئی ماشوم چې تاسو یې دا غنی له د بچیدانه کې پروت دی یو پایپ چې کم تاسو یې دی تمګه امبلیکل کارډ وایو دا امبلیکل کارډ چې کم زیته اٹیچ شوی نه دغه تمګه پلیسنټا وایو دغه پلیسنټا نه هر ساله دغه امبلیکل کارډ یعنی د دې نوم په ذریعہ د ماشوم ته چې دی راځي امبلیکل کارډ closely attached the placenta to the embryo was umbilical cord چې د یو پول کار کوي د یو برج کار کوي د یو اٹیچمنٹ کار کوي چې د پلیسنټا او د ماشوم په منځ کې کنیکشن چې دی هغه راولي وس کوم پلیسنټا چې دا نو دیر از پراپر ویسکولر ډیولپمنٹ ان پلیسنټا په پلیسنټا کې ویسکولر ډیولپمنٹ چې دی شوی مطلب دا دی چې د وینې راوړو د پاره د خوراک راوړو د پاره د ګیس ایکسچینج د پاره دا ټول لاري په پلیسنټا کې چې دی جوړ شوی produce hormone like estrogen and progesterone which helps in maintaining pregnancy and prepare mother for delivery بل په دې پلیسنټا کې دوه قسم هورمونز پیدا کیږي چې هغه ته موږ ایسټروجینز وته وایو پروجسترون وته وایو دغه هورمون چې کله پیدا شي په دې پلیسنټا کې ایسټروجین اینڈ پروجسترون نو مور له هیلپ ورکوي چې د پریګننسي په دوران کې خپل ځان چې دی تیار ساتي طاقت ول ورکوي چې پریګننسي کې دا خرابه چې دی نشي ان پریپیر مدر فار ډیلیوري او دا مور چې دا د ماشوم د پیدایش لپاره چې دی هغه تیاری رو ډیولپمنٹ چې کیږي نو د پیدایش لپاره چې دی هغه تیاری بل پلیسنټا سي چل کوي اټ آلسو هیلپس ان پیریوډیک کانټریکشن اف یوټیرس ډیورینګ ډیلیوري نو چې کله ماشوم زموږ سره سکیږي پیدا کیږي all پر سر
د مور د جسم نه د ماشوم سر چې دی هغه بهر راوځي. نو په دغه دوران کې د یوټیرس کانټریکشن کیږي. مطلب دا د کانټریکشن موږ دې ته وایو چې هغه بچی دانه چې دا هغه د هغې والز یو بل ورځي او بیا کولاویږي. نو په دغه طریقه باندې د ماشوم چې دی د مور د جسم نه چې دی بهر راوځي. نو دا ټول کارونه څه کوي؟ دا پلیسنټا کوي. نو دا و پلیسنټیشن چې د پلیسنټا کارونه څه دي. بیا پکې امبیلیکل کارډ څه دی، پلیسنټا چې دی ماشوم له چې دی پیدې څه ورکوي. نو ډېر ایزي ټاپک دی، شارټ کوېسچن کې چې دی راتلی شي. امید کوم پوه شوي به. نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېر مننه.